د افغانستان پخوانی ولسمشر ډاکټر صاحب محمد اشرف غني باندې تازه د عربي امارات حکومت بندیز ولګو. د افغانستان پخوانی ولسمشر ډاکټر صاحب محمد اشرف غني چې کله جمهوري نظام نسکور شو او طالبان کابل ارګ ته ورسېدل، نو د افغانستان پخوانی ولسمشر ډاکټر صاحب محمد اشرف غني له کابل څخه ووت، عربي اماراتو ته ولاړ. د عربي اماراتو حکومت هم ورته سیاسي پناه ورکړه. د افغانستان پخوانی ولسمشر ډاکټر صاحب محمد اشرف غني ته اوس یو خط استول شوی د عربي اماراتو له حکومت لخوا چې ته نور د هیڅ ډول سیاسي فعالیتونو اجازه نه لرئ، خو کولی شئ چې شخصي کاروبار یا تجارت په عربي اماراتو کې وکړئ. د حقیقت چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په دې هیله چې روغ او جوړ واوسئ. د افغانستان پخوانی ولسمشر ډاکټر صاحب محمد اشرف غني چې د جمهوري نظام کله نسکور شو، نو عربي اماراتو ته ولاړ او هلته یې سیاسي پناه وغوښتله. د عربي اماراتو حکومت هم ورته سیاسي پناه ورکړه، خو اوس یې تازه اعلان وکړ چې ته نور نشئ کولی سیاسي فعالیتونه په عربي اماراتو کې وکړئ، خو کولی شئ چې تجارت په عربي اماراتو کې وکړئ. د افغانستان پخوانی ولسمشر ډاکټر صاحب محمد اشرف غني چې څه موده وړاندې یو پیغام خپور کړی و، ویلی و چې طالبان دې باید د افغان انجونو پوهنتونونه او ښوونځي زر تر زره خلاص کړي. همدارنګه هم مهاله د عربي اماراتو حکومت پرې بندیز ولګاو چې نور ته د هیڅ ډول سیاسي فعالیتونو اجازه نه لرئ. د حقیقت چینل درنو کتونکو زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای و. تر بیا مو په الله سپارم.